دا خوب مې په 1993 کال کې ولید. ما خپل ځان ولید چې د زندان دننه د بندیانو له یوې ډلې سره روان وم او زموږ پر سر عسکر دي او زموږ پر لور یې وسله نیولې وي. پوځیان ډزې شروع کړې او ټول ووژني. زه په خوب کې په ژړا پیل وکړم او په دې وخت کې د خپلې مېرمنې تر څنګ په اوښلنو سترګو راپاڅم. او بیا 8 کاله وروسته چې کله زه په باګرام کې یم او زموږ پر سر عسکر دي او زموږ پر لور یې وسله نیولې وي، ما مې خپلې مېرمنې ته ولیکل او ومې ویل چې یوازینی هغه خوب چې ما به یې په اړه فکر کاوه هغه رښتیا سو. دا باګرام دی. ماښام مو پخیر. سلام علیکم. زما نوم معظم بیګ دی. زه د کیج ارتباطي مدیر یم، هغه مدافع ډله چې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د پالیسۍ په وړاندې مبارزه کوي. زه د متحده ایالاتو یو پخوانی بندي یم چې په ګوانتانامو کې د 3 کلونو لپاره پرته له کوم تور یا محکمې ساتل سوی وم او زه ډیر خوشحاله یم چې نن ماښام دلته تاسو ته خبرې کوم. دا زما کار دی. له ګوانتانامو څخه زما له راستنېدو راهیسې په داسې ځایونو کې د خلکو د مدافع وکیل یم چې تاسو یې په اړه نه پوهیږئ. هلته دا ټولې مختلفې ډلې وې لکه لبنانیان، عربان، اروپایان. نو د دې په خاطر ما وغوښتل چې پوه سم چې دا څو نفره دي او د څو نفرو لپاره زه یو څه کولی سم. نو ما دا سازمان پیدا کړ او ورسره یو ځای سوم او بیا تر اوسه هیڅکله نه یم ورڅخه وتلی. د پاسپورت تر غوښتنو کلونه وروسته زه بالاخره اوس یو دانه لرم. ما پریکړه وکړه چې زه بیرته افغانستان ته ولاړ سم. هو، ځینې خلک یو څه حساس دي. زما لور ما ته وویل چې بابا ته مطمئن یې؟ ته به رښتیا ځې؟ دا زما لپاره ډیر یو شخصي سفر دی. چې له هغه وخته تر اوسه زه ورته نه قراره وم او هغه دا دی پای ته ورسېدی. چې رښتیا سي زه اکثره وخت وایم چې زما دپاره د ګوانتانامو تجربه هغومره ستره نه وه لکه څنګه چې د باګرام دا وه او حتی هغسې بیرونکې هم نه وه. Not even as scarring. د باګرام ټپونه مې ژور دي، ډېر ژور، ډېر ژور. کیج د 10 کلونو راهیسې په مستقیم ډول د محمد رحیم پر قضیه باندې کار کوي، خو په غیر مستقیم ډول بیا د ګوانتانامو پر قضیه له 2003 کال راهیسې له ټولو هغو بندیانو لپاره چې هلته پرته له کوم تور او محکمې ساتل سوي دي. یو دغه افغان دی په ګوانتانامو کې د 22 کلونو راهیسې پرته له کوم تور یا محکمې بند پاتې سوی دی او دا واقعا د کیج د دې ټولې کیسې سره زما اړیکه په ګوته کوي او همدارنګه د محمد رحیم له دې کیسې سره مستقیم تړاو لري. So this is دا وزیر اکبر خان دی. دې ځای ته بیا ستنېدل به مې ډېر احساساتي کړي. It's going to be emotional. The intentions of this trip is to د دې سفر څخه مې موخه دا ده چې د افغانستان سره زما تجربې ټولې را یادې کړم چې دا قضیه بشپړه سي. For the whole story to come full circle. And to see where the او چې ووینو چې هغه پروسه چې زما ژوند یې اغېزمن او په بشپړه توګه بدل کړ چیرې راپیل سول. اغلو او ښاغلو،
د کابل نړیوال میدان 625 ته ښه راغلاست. ستاسو د سمبالتیا او ښه خوندیتوب په خاطر په خپلو ځایونو کښېنئ. کابل دومره بدل شوی چې پیژندل کیږي نه. طالبان بیا راغلل، خو زه فکر نه کوم چې چا به دا تصور هم کاوه. اوس دا د موږ وزیر اکبر خان ته داخلیږو. دا هغه چوک دی، دا دې په یاد دی؟ بله هو. یاداښت بیرته راګرځي. نو دلته خو موږ پرون راغلو، زه تیز ترې تیر شوم، ما ونه پیژندې ځکه دا بیخي بدل دی، دا مخکې نه وه. دا چوک دا نوی دی. بیرته افغانستان ته راستنېدل یو ډېر عجیبه کار دی. هغه زه هغه ځایونه، مګر 20 کلونه وروسته. چا غږ اورم، دننه څوک دي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله حياك الله حبيبي. الحمد لله. کابل مې بیخي ونه پیژندي، بیخي ډېر بدل شوی دی. सब कुछ تغير كثير جدا. باګرام به هم ونه پیژنې. वो जब मैंने देखा اراده لرې چې هلته ولاړ سې؟ هو، او ته باید زموږ سره ولاړ سې. आपको था ना हमारे साथ. سبحان الله، هغه زوړ محبت تر اوسه هلته دی. زه غواړم چې ووینم هغه چې موږ پکښې ساتل سوي وو هماغه. هغه پر خپل ځای دی، مګر دننه بیخي ډېر کثافات پکښې دي. صحیح ده، په هر صورت موږ به ورسو. موږ به ورسو او هغه ځای به پیدا کړو چیرې چې موږ ساتل سوي وو. دا غټ ځای دی باګرام. So American military के साथ काफी मैंने ما د امریکا د پوځ سره خبرې کړي، د وکیلانو او ځینو نورو سیاسونو سره، او زه هیله لرم چې ډېر ژر به د ګوانتانامو هغه پاتې بندیان دوی راخوشي کړي. मुझे उम्मीद है कि वो जितने भी लोग को रहा कर सकते हैं वो करेंगे. د هر څه تر مخه دا ضروري ده چې دا موضوع افغان حکومت ته راپورته کړو، ځکه زما پلار اخرنی افغان دی، نو شاید دوی هم غواړي چې هغه رایله شي. क्योंकि अगर हारून रशीद आ गया نه ان شاء الله ملګری داسې چې وزارت دفاع کې زموږ د بهترو ملګري ډېر دي. وزارت دفاع کې بهترو ملګري دي په وزارت دفاع کې، هغې سره به رابطه وکړو چې هغې سره جوړه کړي رابطه، او وزارت داخله کې هم د بهترو ملګري شته. ان شاء الله باذن الله जब والد صاحب واپس آئیں گے تو ان شاء الله چې کله چې پلار بیرته راسي ته به څه احساس کوې؟ ته او کورنۍ به مو څه احساس کوي؟ کو فیملی کو کیسے لگے کہ ان کی وجود کی یہاں که چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی. لا اله الا الله لا اله الا الله. دا ډول څه چې هغه به راځي، اور یہ جو او دا دې زړه او فکر ته واچوه چې دی به خوشي سي. کہ وہ نکلیں گے تو سوچیں ته باید په دې باور ولرې. آپ کو کرنا چاہیے. ستا کور په دغه کوڅه کې و، اوس دا ټوله تغیر سوي. دغه کوڅه راځئ چې ورشوه سو ویې ګورو. فکر کوم دا هغه سړک دی چیرې چې زه اوسېدم. زه همداسې فکر کوم. زما اخره ورځ په دې کور کې وه کله چې جنګ او بمباري شروع سوې. The bombing had begun. پر دغه طرف شاته د کروز توغندۍ پر غونډۍ ولګېدې. We saw the موږ کروز توغندۍ ولیدې چې ولګېدې، and the او windows د تکان څخه زما په کور کې کړکۍ ټوټه ټوټه سوې. and we got موږ د همسایګانو ښځې او کوچنیان زیرخانې ته یوړل او هلته مو پټ کړل. کړکۍ مو په توشکو وپوښلې، mattresses because ځکه موږ فکر کاوه چې ښایي دلته هم برید وسي. بیا موږ یو ورځ بیا وروسته د دا ځای څخه ولاړو او دا ځای مو پرېښودی. we left this place.
باندې قضیه کې ډېر منډې وي وکیلان دي چې دی ګوتلو بندیان خلاص يكفي الشمس رضوان على زه هیڅکله نه ژاړم. 20 کاله زما څخه د خورا بدو تورونو په اړه عکاسي کېدل، مګر ما هیڅکله د کیمرې مخې ته د ټولو په وړاندې نه دي ژړلي. دا لومړی ځل دی. هر څه تغیر شوي بغیر له یادونه هیڅکله تغیر نه خوري. په افغانستان کې هر څوک یو ډارونکې خاطره د ویل دپاره لري، خو کله کله موږ ښه خبرونه هم اورو، او ښه خبر دا دی چې یو څوک د 20 کلونو وروسته خوشي کېږي. دا لکه یوه بریا داسې ده. که محمد رحیم خوشي سي دا به یوه بریا وي. سلام جیمه. سلام معظمه، څنګه یې؟ زه ښه یم، مننه. د ځواب راکولو څخه دې مننه. پوهېږم چې موږ مخامخ خبرې نه دي سره کړي، مګر زه ستاسې د کار په اړه په ځانګړې توګه بیا د محمد رحیم د قضیې په اړه خبر یم. آیا راته ویلی سې چې اخر ځل دې کله ورسره ولیدل او هغه څنګه و؟ بیګه زه اوس په ګونتنامو بې کې یم او ما دی پرون ولید. دی خوشحاله دی. هغه یوازینی شخص دی چې واقعا هڅه کوي په حالاتو باندې بریالی اوسي، او که حالت هر ډول وي هم غواړي یو مثبت لیدلوری ولري. په داسې حال کې چې نور ټول افغانان له ګوتنامو څخه وتلي دي، هغه څه تمه لري؟ رحیم له 15 کلونو راهیسې په ګونتنامو کې بې له محکمې او بې له دې چې وکولی شي چې د ده پر وړاندې تورونه غلط ثابت کړي بندي دی. تر اوسه دی نه دی محکمه شوی او د محکمې لپاره هیڅ فرصت هم نشته. هغه فرصت چې دی لري هغه یو اداري بورډ دی چې د استخباراتي ټولنې له غړو څخه جوړ شوی دی. دغه بورډ به ارزونه وکړي چې آیا دی د متحده ایالاتو لپاره خطر دی که نه. البته دی پوهیږي چې نور خلک خوشي شول، نور خلک پاک شوي دي. دی هیلهمند دی. هغه ټیم چې موږ جوړ کړی دی په دې توانېدلی شو چې د استخباراتو د ټولنې غړي په دې قانع کړو چې هر چاته دا څرګنده ده چې رحیم د متحده ایالاتو لپاره هیڅ خطر نه دی. هغه بالکل یو افراطي نه دی. هغه 50 کلن سړی دی، د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ دی چې کور ته د تګ مستحق دی. مننه، ډیره مننه. زه نه پوهېدم چې ته په ګونتنامو کې وې، او کله چې تا ماته وویل دې زه یو څه حیران کړم، مګر دا یو ښه حیرانتیا وه، ځکه چې تاسو پر دې موضوع د خبرو کولو لپاره تر ټولو په مناسب ځای کې یاست. رښتیا هم. تا د باګراند مسؤل سره خبره کړې ده؟ بلې ما خبر ورسره وکړه. هغه ویل نن هم راتلی سې، سبا هم. ما ورته ویل نن درځو. نو هغه زموږ په تمه دی؟ هو، هغه زموږ انتظار کوي. اوس چې زه دلته یم ډېرې دروازې راته خلاصې شوي. زه باور لرم چې په دې کې د تقدیر او برخلیک ډېر کار و. داسې ښکاري چې هر څه سم روان دي.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. من ساعة 7 نحن هنا واقفين. فرهاد راته وویل چې یو څو کاله وړاندې دی دلته راغلی او یوازې 2 ورځې یې تېرې کړې. ده هېڅ نسوای کولی. ډېر بېوسه و. زما په یاد دی چې زه د خپل زاړه کور څخه بهر ډېر غمجن سوم. ما یې بیخي تصور نسو کولی. زه دلته یوازې خوب او انتظار کول غواړم. زه تر اوسه نه پوهېږم چې دوی ولې زه دلته راوړلم او دوی ولې ونیولم. که له دوی څخه وپوښتې دوی به هم نه پوهېږي. یا نه پوهېږي. له دوی څخه یوازې ما څخه پوښتنه وکړه ول ته دلته څه کوې؟ ما ورته وویل زه نه پوهېږم ته ولې نه راته وایې چې زه څه کوم. اوه زما خدایه دا د بګرام زندان دی. ته مطمئن یې دغه ځای دی؟ بلې هو مطمئن یم. ګوره چېرته چې به ساتونکي ګزمې کولې د لرګي تختې یې هغه اړخونو ته ورته ایښي دي او هغلته بیا د تحقیقاتو کوټې وې. ته مطمئن یې وروره؟ مطمئن یم. دا هغه څه دي چې لیدل مو یې غوښتل. دا یې بشپړ پاکټ دی. دا هغه MRE دی. دا اصلي روسۍ ده. زما دا په یاد ده. پر دې لار راځه. ساعت دلته و او ته دلته د تار مخ ته وې. هر وخت به یې ترجماني کول. د عسکرو سره به چې خبرې کولې. دوی دلته زه راوړلم. کله چې یې زما د سترګو څخه پټۍ لرې کړم ما ویل اوف خدایه. دوی ویل خبرې مه کوه. دلته بیا ما د یو ښځې او ماشومانو اوازونه واورېدل. چران نو دم د ماستر کې د پاکستان د دې حالت ته ستګر خلاص کړي دلته ځان لکه دا او یو بل پاکستاني او صاحب مدني او دوی هغه د پروت هغه دغه سرسنګ د تشناب سرسنګ دا سوريان به تاسو بیلونه به دي خانه بسته دوی ته ووایه چې اول نمبر کوټې ته یې په 2003 کال کې د دلاور په نامه یو ټکسوان راوړی. دلاور تاکسي ډرایور. دا زموږ ته رارسېدو یو کال وروسته و. هذا بعد سنه. دوی هغه داسې راوځړوي داسې په هتکړیو باندې او دوی د هغه پر سر باندې یو کڅوڼ ور واغوستل. بیا یې هغه د 5 ورځو لپاره هغه رقم پرېښود. 5 ایام. وروسته یې دروازه ور خلاصه کړه او د هغه په وهلو یې شروع وکړه تر هغو چې هغه مړ سو. زه و هغه بندیانو ته چې دلته زما سره و او زه یې پیژنم پیغام ورسولی سم او ورته ووایم چې ما بیا پر دغه ځای قدم وواهه. او پوهېږې هغه خلک چې دلته یې شکنجه او ناوړه چلند کاوه هغه دلته نور نسته. دوی تللي دي. اوس یوازې د باد څپې پاته دي.
زه فکر کوم چې ډول ډول داسې لارې چارې شتون لري چې دا هیواد ورباندې رغېدلی شي. هغه کسان چې په واک کې دي تر بل هر چا ډېر لوی مسؤلیت لري چې د دې چارې رهبري وکړي. دوی داسې رهبري کوي چې هر چا ته دا په ډاګه کوي چې موږ غچ اخیستونکي نه یو. اوس نو دا مناسبه ده چې د اخري افغان بندي سره وګورو، څوک چې تیر کال راخوشي سوی دی او د هغه څخه اورېدل به یو لیدلوری هم ولري، ځکه هغه په ګوانتانامو کې ډېر وخت تیر کړ او موږ ته ویلی سي چې د دې ټولنې سره بیا یو ځای کېدل څه ډول وي. ته اخري بندي وې چې له ګوانتانامو څخه آزاد سوې. ستا مشورې به محمد رحیم ته څه وي؟ اذا رجع محمد رحیم چې هغه بیرته راسي ته به څه مشوره ورکړې؟ موږ ټول یو غار ته ورغورځول سوي وو. موږ نه پوهېدو چې کله او څنګه به وځو. حالات په مکمله توګه ناهیلي کوونکي وو. د تېر وخت تجربې او دردونه به د تل لپاره پاتې شي، مګر که موږ غواړو دا درد کم کړو انشاءالله چې الله به په دې کې زموږ سره کومک وکړي. موږ به دته هم دغه رقم مشوره ورکړو لکه ځان ته چې ورکوو. دا چې دی بیرته افغانستان ته راځي د بیا لپاره د خپلې کورنۍ سره یوځای کېږي، د دوی سره پاتې ژوند کوي او خپل ژوند مخ ته وړي. باید تیر هیر کړي. څه چې زموږ سره وسوه هغه وسوه، مګر موږ باید آیندې ته وګورو او تیر هیر کړو. هارون جزاک الله خیر. هارون وروره مننه، خدای دې تا ته عوض درکړي او خدای دې په ګوانتانامو کې د ټولو بندیانو د خلاصون ډاډ درکړي. الاخوه الابرياء من غوانتانامو. او په پای کې په غوسه، کرکه او نفرت سره ژوند کول دا تاسو دننه خوري او دا زه له خپل شخصي تجربې درته ویلی سم. تاسو باید د دې وړتیا ولرئ چې مخ ته ولاړ سئ. دا سفر یو ستره او ښه کامیابي وه، مګر تر هغو چې تاسې هغه حقیقي څه چې تاسو ټاکلی وي ترلاسه نه کړئ، هیڅ کامیابي ته کامیابي نه ویل کېږي. دا لږ تر لږه د یو زنداني خوشي کول دي کوم چې موږ تمرکز ورباندې کوو. په شخصي توګه دا ځای ته بیرته راګرځېدل دا فقط یو خوب دی، مګر د شالید له طرفه دا یو ویرونکی خوب دی، یعنی یو ویرونکی خوب او هیلهمن خوب سره ګډ دی. مګر زه فکر کوم چې هیلهمن خوب پر ویرونکي خوب غلبه وکړه.